اوس به لږ دا وڅېړو چې افغان جهاد څنګه په شوروي کې سیاسي درځونه ډېر غټ کړل چې د نظام سقوط او د جغرافیې ماتې ته لار هواره کړه. مثلا سور فوج د شوروي اتحاد په غیر متجانسه ټولنه کې د حاکم کمونیست پارټي په ګټه د هر تغییر مخکښ طاقت و او د یو ناماتېدونکي نظامي هیولا په توګه د شوروي د متحد ساتلو او په ټوله نړۍ کې د کمونیزم د مدافع په حیث یو اسطوروي قوت و. په افغانستان کې دغه هیولا اسطوروي فوج کمزوریو د فوج جنرالان او د کمونیست پارټي مشران چې تر ډیره یې پر دغو کمزوریو د اعتراف جرأت نه کاوه بالاخره ایران کړ. د شوروي عوام هم ایران سوه چې سور فوج خو د دوی د تصور خلاف هسې د بوسو یو زمری و. فوجیان مجبور سوه د ناراض ولس سره ملګري سي او د ځان په دفاع راووسي. مثلا ځینې جنرالان د ولس د فشار په سبب حاضر سوه چې په افغانستان کې خپله ماته او د فوج د کمانډ او مشرانو بې کفایتي ومني. په جولای 1988 کې جنرال سرګي ساکولوف چې ډیر وخت په افغانستان کې د شوروي قواو قومندانو اقرار وکړ چې موږ د خپلو خیال بافویو او د خپلو افغان ملګرو د باټو قرباني یو. دا جنگ موږ نسو وړی او ډاکټر نجیب باید د مجاهدینو سره لار یوسي. خو دا کار ډاکټر نجیب ته اسانه نه و. هغه په زورو افغانان د روسانو د بریالیتوب لپاره وژلي، بې کوره او بې عزته کړي وه. اوس د چهرې بدلون هغه ته ګټه نه سوای رسولی. دوهم، څرنګه چې سور فوج په شوروي کې د حاکم کمونیست پارټۍ د محافظه کارانو د فشار وسیله وه، په افغانستان کې د دغه فوج ناکامي دغه محافظه کار حاکم فکري کمزوری کړي او هغه کمپ یې تقویه کړي چې انتقاد یې کاوه او تغییر یې غوښتی. د تغییر طرفدارانو د دولت پر قوي نظامي او استخباراتي سیستم چې د خلکو د ژوند هر اړخ باندې اثر و انتقاد کاوه. په ډیر لږ وخت کې دا ډله د انتقادیون د شوروي په کمونیست حزب کې قوي سوه. په افغانستان کې د سره فوج ماتې د دغه تغییر غوښتونکي ډلې منطق قوي کړي چې د شوروي په نظامي او استخباراتي نظام کې باید بنیادي تغییر راسي. دریم، دا خبرونه په شوروي کې له افغانستان تللو عسکرو ارزای کول. شوروي فوجانو په افغانستان کې ډېر ظلمونه کړي دي. مثلا د یو عسکر پر سر ډېر وارې د افغانانو ټول کلی بمبار سوی او هلته یې ښځو نرو ماشومان ټول په مرمیو ویشتلي دي. دوی به نور په ډاګه ویل چې افغانانو د خپل ځانو او وطن دفاع کول او زموږ کردار لکه د نازي جرمني و. دغو تبلیغاتو هم د حکومت منتقدینو تبر تلاستی ورکاوه. څلورم، په ماسکو کې محافظه کاران چې په فوج استخباراتو کې د بنیادي تغییراتو مخالف وه، هره ورځ د دغسې خبرونو په اورېدو روحاً ماتېده او شاته بتله. په مارچ 1989 میلادي کې د شوروي د مرکزي کمیټې په انتخاباتو کې ډیرو محافظه کارانو خپل سیټونه بایلول او تغییر غوښتونکي بریالي سو. مشهور اصلاح طلب ویکټور پوتزیروک د هغه چا ځای ونیوی کوم چې په دوهم نړیواله جګړه کې په جرمني کې د هټلر د ماتې په وخت کې د شوروي فوج مشر و. پنځم، افغان جنگ په شوروي اتحاد کې عام ذهن د کمونیست پارټۍ د حاکم محافظه کار نسل په مقابل کې وهڅاوه او څومره چې افغانستان کې د دوی جنگ اوږدېدی هغومره دغه ذهنیت قوي کېدی. جنرال ګروموف اخرین جنرال چې له افغانستانه ووت، سوویټسکایا اخبار ته په 15 نومبر 1989 میلادي کې شکایت وکړ چې افغانستان کې د سره فوج ماته د شوروي د ټول نظامي سیستم د تضعیف لپاره د یوې پلمې په توګه استعمالیږي. شپږم، تر میلیون ډیر شوروي عسکر په افغانستان کې په نامساعدو شرایطو کې د افغان مجاهدینو په مقابل کې جنګېدلي وو او د خپل حکومت او ملت لخوا د پاداش او اعزاز توقع درلوده. خو برعکس هر ځای ته وینېده. په اول سر کې شوروي دولت بیخي نه منل چې افغانستان کې جنګ دی. د عسکرو مړي پټ ښخول. وروسته بیا معیوب عسکر ته وینېده. دغو ټولو عسکرو او کورنیو هم د خپل ظالم بې کفایته او حق ناشناسو نظام د تغییر غوښتنه کول. افغان جنگ د شوروي ټول عسکري او استخباراتي نظام چې تر دې وخته محترم او خلک ورڅخه بیرېده کمزور او بې عزته کړ. دغه حالت په شوروي کې د فوج او د کمونیست پارټۍ د مشرانو او د پارټیو ولس ترمنځ ښې اړیکې خرابې کړې چې بالاخره د ټول نظام سقوط یې تسریع کړ. اووم،
شوروي څو واره روسي مجرم بندیان افغانستان ته د جنگ لپاره راوسته چې ډیر جنایت یې وکړ. په افغانستان کې د شوروي فوج به حساب ظلمونو د سره فوج هغه روحي تسلط او رسوخ هم سخت پیکا کوي چې د شوروي کمونیست پارټي مشرانو به تل ویل دا فوج د مظلومانو ملاتړی دی، د بشر د ازادۍ او نړیوال عدالت ملګری او مدافع دی. شوروي عسکرو چې اکثر د غیر روسي جمهوریتونو وکتله چې بېګناه افغانان د خپل دین او وطن د دفاع په جرم قتل عام کیږي، دوی دا هم کتل چې افغان کمونیستان پر خپل ولس څومره ظالمان و چې د پردو او متجاوز روسانو لپاره خپل ولس وژي او بې عزته کاوه. دغه شوروي عسکرو افغان کمونیستانو ته په نفرت کتل او په شوروي کې هر ځای د افغان کمونیستانو او خلقي حکومت خلاف تبلیغات کول چې نور باید مرسته ورسره ونیسي. اتم، په افغانستان کې د شوروي جنگ په شوروي کې د داخلي مشروعیت ستونزه هم رامنځته کړه. روسانو اول سر افغانستان ته د مرکزي اسیا مسلمانان د عسکر په شکل راوسته چې دلته په افغانان ورسره ونه جنګیږي. هغو ته یې ویلي وه چې افغانستان ته امریکایان راغلي او موږ سرحدات تهدیدوي، که موږ اوس عکس العمل ونه ښیو وروسته امریکایان پر موږ حمله کوي. دغو عسکرو ولیده چې حقیقت داسې نه و، دلته د کمونیزم او اسلام جنگ و. هغوی په زړه کې د دغه جنگ مشروعیت تر جدي سوال لاندې راوست، ولو په ظاهره یې څه نه سو ویلی، خو په پټه یې خپلو خلکو ته هر څه تشریح کول. نه هم د مرکزي اسیا د جمهوریتونو خلک مسلمانانو و چې د شوروي په زور نیولي وه او اسلامي شعایر یې پر بند کړي وه. په دغو جمهوریتو کې د هغوی هغه عسکر چې افغانستان کې جنګېدلي وه دا خبر خپره کړه چې په افغانستان کې روسان او د هغو ملګري داخلي کمونیستان غواړي افغانان په زور کافرانو کمونیست کړي. هغوی چې د روسانو او خپلو کمونیستانو ظلمونه لیدل د افغانانو سره خواخوږي ورځ په ورځ پیدا کېده. د افغانستان د جنگ او د افغانانو د مقاومت او قهرمانۍ کیسې هر ځای کېدې. په دوی کې له روسانو څخه د ازادۍ تحریک ورځ په ورځ زور اخیست. د شوروي مشران په ماسکو کې د مرکزي اسیا د جمهوریتونو پر کمونیست رهبري شکمن شو او وسیع تغییرات یې پکې راوسته. د دوی په عوض کې اکثره سوچه روسان مقرر کړ. دغه تغییراتو د جمهوریتونو په کمونیست پارټیو کې هم له ماسکو سره نارضایتي زیاته کړه. کله چې په 1986 میلادي کې ماسکو د قزاقستان مشر کونایف چې قزاق لري کوي او پر ځای کولبین چې روس و مقرر کړي، د کونایف طرفدارانو بغاوت وکړي او ډیر ځایونه کې چورو تالان ولګېدي. نور جمهوریتونو کې هم داسې پېښ شوه او خلکو علنا د ماسکو خلاف نارضایتي ښکاره کول. ماسکو مجبور سو یو تعداد برطرف سوي کمونیست مشران په دې جمهوریتو کې بیرته پر قدرت راوسته، خو ماران زخمي سوي وه او په ماسکو کې حاکم روسانو ته سخت سپین سترګي سوه. لسم، په افغانستان کې شوروي جنگ په شوروي کې د غیر روسي جمهوریتو خصوصا د مسلمانو جمهوریتو د اتحاد سبب سو. څرنګه چې اکثر شوروي عسکر د غیر روسي جمهوریتو څخه او چا یې وروسته د مړو زخمیانو پوښتنه نه کول، د ګورباچوف په وخت کې د هغوی د انتقاد خولې خلاصې شوې او ویل دا بې غوري زموږ سره ځکه کېږي چې موږ روسان نه یو او د روسانو تر تسلط لاندې یو. د دوی په ښارونو او بازارونو کې د افغان جنگ د معیوبینو زار حالت لیدل دغه انګیزه نور هم تقویه کوله. 11، د شرقي یورپ خلکو هم چې عسکر افغانستان کې جنګېده افغان جنگ د روسانو او افغانانو جنگ باله او ویل روسان موږ غیر حق په دغه جنگ کې وژني. په 1915 میلادي کې هغو یوکرایني عسکرو چې افغانستان کې جنګېدلي وه خپل وزیر دفاع ته په یو ګډ لیک لیکلي وه چې د افغانانو سره جنگ نامشروع دی او موږ یوکراینیان نه غواړو دغه جنگ ته ولاړ شو. په دې ډول افغان جهاد د شوروي په ټولو غیر روسي جمهوریتونو کې د حاکم روسانو خلاف د خپلو وطنو د ازادۍ روحیه تقویه کړه. 12، افغان جهاد په شوروي کې د بیان پر ازادۍ فوق العاده لوی اثر وکړ. شورویانو تر ډیره په افغانستان کې پر جنگ اقرار نه کاوه او د جنگ خبرونه مړي او زخمیان یې پټول. د ګورباچوف په وخت کې چې لږه ازادي سوه نور د افغان جنگ اثرات نه پټېده. نور بیا خلکو شوروي کې د افغان جنگ په باره کې د حکومت پر معلوماتو اعتماد نه کاوه او ورځ په ورځ د جنگ محب او خطرناک تصویر په ولس کې خپرېدی. میډیا به د خلکو د اعتماد د اعادې لپاره د جنگ ځینې حقایق نشرول. ځینو جنرالانو هم اعترافونه وکړه چې موږ مرکز ته ویلي وه چې دا جنگ نسو وړی، خو زموږ مشوره
مشورې ته په مسکو کې چا غوږ نه نیوی. دا ټول مخالفینو ته ښه سندونه وه او عامه اذهان یې نور افغان جنگ او د شوروي سیاسي نظام ته بدبینه کړې وه. کرار د میډیا دغه نسبي ازادي په میډیایي بغاوت او انارشیزم بدله سوه چې حکومت یې کنټرول بیا اسانه نه و. 14 له افغان جنګ په شوروي کې د خلکو نارضایتي ورځ په ورځ ډېرېده او مشران تر ډېره زیاتېدونکي فشار لاندې راتله. دا ګورباچوف چې په ولاډیواسټک کې وویل افغان جنګ زموږ لپاره د ناصر زخم دی، او خارجه وزیر شورناتسي وویل پر افغانستان زموږ حمله ناروا او د جنگ دوام یو ګناه ده چې موږ یې مرتکب سوي یو. خو لاچار یو، موږ ته دا جنگ په میراث راپاته دی چې باید چاره یې وکړو. په ډسمبر 1990 کې د شوروي اتحاد پارلمان تصویب کړ چې پر افغانستان زموږ حمله غلطه وه او هغه شوروي رهبران یې سخت وغندل کوم چې پر افغانستان د حملې فیصله کړې وه. شورناتسي په 1992 میلادي کې په یو مسابقه کې وویل چې کومه فیصله له افغانستانه د وتلو موږ په 14 نومبر 1988 کې وکړه هغه د شوروي د ټولو مابعدي تغییراتو پیلامه وه. 14 افغانستان کې د روسانو نظامي ماتې د شوروي په مشرتابه کې د سره فوج نه ماتېدونکي هیولایي اسطوره ماته کړه او د شوروي اتحاد داخل کې د غیر روسي جمهوریتونو د ساتلو مفکوره د شوروي روسي مشرانو په مغزو کې متزلزله کړه. 15 په افغانستان کې د شوروي نظامي ماتې د شوروي په غیر روسي جمهوریتو کې د ازادۍ تحریکونه تشویق او د مقاومت ډاډ یې پکښې تقویه کړي. دوی نور د شوروي سره فوج څخه د پخوا په شان نه بیرېده. ویل یې د دوی ایمان موږ ته په افغانستان کې ښکاره سو. په فبروري 1989 کې چې کله شوروي فوج له افغانستانه ووت په لتوانیا کې د جدایي طلبانو مشر ساجودیس د لتوانیا د ازادۍ غوښتنه علني وکړه. 14 په افغانستان کې د شوروي سره فوج د تلفاتو د کچې او اقتصادي زیان په باره کې د شوروي حکومت د بیان سانسور نور خلکو ته تحمل نه. دغه فشار شوروي سربسته نظام یو دم د بیان او فکر ازادۍ سره مخ کړ. تر ټولو مهمه دا وه چې د کمونیست پارټۍ په داخل کې تغییر غوښتونکي مشران نور له زړو محافظه‌کارو مشرانو نه بیرېده. د شوروي غیر روسي جمهوریتو مشران د مرکز سره سپین سترګي سوه او نور د شوروي څخه د جلا کېدو په جرم د مرکز له فوجي فشار نه بیرېده. دغه حالت شوروي مشران په ماسکو کې د رهبرۍ په ساحه د یو لړ مهمو ګواښونو سره مخ کړ. 15 تبلیغاتو او نامطمئن حالاتو په شوروي فوج خصوصا غیر روسي کدرونو کې عدم همکاري، فساد او عدم وفاداري پیل کړ. ډېر عسکر له افغان جنګ په بانو پاته سوه او ځینې خو وتښتېده. جنګ خو په روحیاتو کېږي. کله چې روحیات کمزور سي جنګ نه ګټل کېږي. شوروي فوج د روحي شکست سره مخ و او مشرانو یې بالاخره دا تاریخ حقیقت درک کړ. 18 شوروي پلان سوی یو مرکزي اقتصاد درلودی چې د غرب د آزاد بازار سره په نړیوال آزاد مارکیټ کې رقابت نسو کولی. دا ځکه په شوروي اقتصادي نظام کې د شخصي منفعت طبیعي عنصر او د شخصي تشبث ابتکار ځای نه درلود. دولت دغه خلا چې ورځ په ورځ ډېرېدونکې وه په موجود زړو قوانینو او غیر مؤثره بیروکراسي نسو ډکولی، بلکې ورځ په ورځ شوروي له غرب څخه په اقتصادي ابتکار او مؤثره عصري ټکنالوژي کې شاته پاتې دی. د شوروي اقتصاد ورځ په ورځ کمزوری دی. د دوی ډیر زور پر نظامي او استخباراتو چې خپل اتحاد وساتي او نړیوال دشمنان وویروي. خو دغه لوی نظامي استخباراتي او میډیایي ماشین د هیواد اقتصادي سرچینې زبېښلې. افغان جنگ د دغه نظامي هیولا موثریت رسوا کړ او د شوروي مرکزي پلانګذاري اقتصادي نزولي سیرې ورتېز کړ. 19 شوروي ځوان مشرانو چې افغان جنگ په میراث ورپاته وو د دغه جنگ عاجله خاتمه غوښته او د شوروي په سیاسي او اقتصادي سیستم کې د ژور بدلون ضرورت احساساوه. د افغان جنگ ختم د ایجابول چې دغه قطبي یږه څه وخت خپل زخمونه څټلي وای او روحاً آرامه سوی وای. څو نور ضروري بدلونونو ته یې په سالمو اعصابو رسېدګي کړی وای.
د شوروي په داخل کې لري پراته غیر روسي جمهوریتونه په زور د ځان سره ساتل، د شرقي اروپا هیوادونه د فوج او ډېر اقتصادي مرستو په زور د ځان تابع کول، او په دنیا کې د غرب سره په رقابت کې د درېیمې نړۍ د هیوادونو سره اقتصادي مرستو شوروي اقتصاد یې هره ورځ له پښو غورځاوه. شوروي ځوان مشران په ارامه دغه یو جدي غور ته نه پرېښول. دا ټول بدلونونه د ګورباچوف په وخت کې د افغان جنگ په نتیجه کې دومره تېز سوه چې نور د کنټرول نه وه او د شوروي د ټول نظام د بدلون سبب سو. شلم، لس کاله د مخه کله چې شوروي پر افغانستان حمله کول، هیڅ چا تصور نه کاوه چې افغان جنگ به د شوروي د فوج د ماتې، د شوروي د ایډیالوژي د ماتې او په خپله د شوروي اتحاد د وجود د ماتې سبب سي. دا هر څه په ډېره کمه موده کې پیښ سوه. شرایط مخه آماده وه، نظام شوړېدلی و. افغان جنگ د دغه نزول سیر ورتېز کړ. شوروي د رنګ په غاړه ولاړ و، خو د شوروي زړو واکدارانو اعتراف نه پکاوه. افغان جنگ په حقیقت کې یوه ټینګه لغته سوه. شوروي د تاریخ دغه ګړنګ ته ورټېل وه او سقوط یې ورلنډ کړ. 21 د ګورباچوف په وخت کې افغان جنگ نور د هر چا په خوله کې و چې دا یو نامشروع جنگ دی، موږ یې نسو وړی او باید حتما ژر ختم سي، لکه ډېر نور هیوادونه چې د جنگ په نتیجه کې ټوټه ټوټه سوي او حکومتونه یې تغییر سوي دي. شوروي اتحاد هم د افغان جنگ په نتیجه کې چې په اقتصادي، رواني او سیاسي لحاظ سخت ورته تمام سو، تجزیه سو او نه یوازې حکومت پکې تغییر سو بلکې کمونیست نظام چې کلونه په ډېر زبردستي حکومت کاوه هم د خپلو بچیانو ګورباچوف، شوارنازه او بوریس یلسین په لاس سقوط سو. د افغان جنگ څخه شوروي اتحاد دومره روحي ضربه خوړلې وه چې د جنگ سره یو ځای د سیاسي نظام د بنیادي بدلون او د شوروي اتحاد د تجزیه عملیه پر مخ پکې روانه وه چې په نتیجه کې هم کمونیست نظام هم د جمهوریتونو اتحاد مات سو. په دې ډول افغان جهاد د شوروي اتحاد سرنوشت بنیادي وربدل کړ. په شوروي کې شامل غیر روسي جمهوریتونه او د شرقي اروپ هیوادونه آزاد سو او ټوله دنیا کې د کمونیزم مفکوره نور د تاریخ یو برخه سو. 22 په افغانستان کې د شوروي په لس کلن دوران کې 80,000 روسان مړه او زخمیان او تقریبا 2 لکه افغاني عسکر تلف سو. البته د جنگ 1.5 میلیون ملکي افغانان او مجاهدین هم شهیدان کړ. ښارونه او کلی خراب او د هیواد 100 نفوس یې له کوره بې کوره کړي. دا زموږ د تاریخ عظیمه فاجعه وه. ټول وطن ادیره سو. خو د تاریخ عظیم افتخار هم د خوارو افغانانو په لاس د زمانې یوه لویه شریره امپراتوري دړې وړې سوه. او زما هغه خبره رښتیا سوه چې په فبروري 2002 کې مې د انګلیس پارلمان اړوند کمیټې ته کړې وه چې افغانستان ته د یو متجاوز طاقت ننوتل شاید اسانه وي، خو کامیاب وتل یقینا اسانه نه دي. دوستانو، په پورته ډول ما په افغانستان کې د روسانو او د هغو د داخلي ملګرو د ماتې مجموعاً 450 مختلف دلایل مختصر ستاسو حضور ته عرض کړم. دغه لویه ماته نور ابعاد هم لري. همداراز د روسانو او کمونیزم په ماته کې زموږ د مجاهد ولس لوی کردار او عظیم جهاد د قرن معجزه وه. پر دغه جهاد ډېر څه شته چې باید وویل سي. دا چې د شوروي او کمونیزم تر ماتې وروسته افغان مجاهدینو ولې د خپلو بېسارو او عظیمو قربانیو په نتیجه کې ملموسه کامیابي ونه لیدل یو جدي بحث دی. که خدای کول پر دا ټولو به په فرصت غږیږو. دا ځکه دا ټول په یو پیغام کې نه ځایږي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.